درنو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګرانو زده کوونکو زموږ تاسو درس چې دی انځوریزه الفبا ده تر یو څه پورې مو ویلي وو تر ښین پورې، نو دا برخه کې وایي له سوال نه شروع کوو. سمه ده، خو مخکې له دې چې زه تاسو ته ووایم او تاسو له ما سره تکرار کړئ، لومړی له تاسو پوښتم چې په تېره برخه کې مو کوم څه زده کړل، هغه څه چې تاسو مخکې نه وو زده او تېره برخه کې موږ زده کړل. آفرین. ډېر ښه، آفرین. ښه، تاسو دلته تختې ته وګورئ. ما دغه شکل وینئ، د کتاب دا مې ځړولی دلته. په دو کې مختلف شکلونه او الفبا حروف دي. سمه ده، خو دا تاسو کتاب کې هم میم مخ دی وی ګورئ. زه اول د سره تکراروم، تاسو بیا راپسې وایئ. ګورئ: آس، الف انار، ب باز، پ پاڼه، ت تلیفون، ټ ټال، ث سریاب، جیم جواری، ح حوض، خ خیمه، څ چوکۍ، ځ ځاله، دال دستکش، ډال ډول، ذال زربین، ر رمبای، ز زمری، ړ لوند، ژ ژبه، غ غمنځ، سین ساعت، شین شپیلی، ښین ښکر، ښین ښاخ. صحیح دی. تر دې ځایه پورې موږ تاسو ویلي وو. له هغې نه وروسته صاد، ضاد، ط، ظ، عین، غین، ف، قاف، کاف، ګاف. تر ګاف پورې به یې ووایو. لام بیا بل ساعت کې بیا وایي. سمه ده، ډېر ښه. ښه، ګورئ تاسو کتاب کې چې لیکلي دي، کتاب ته مو ګورئ. سواد صابون، ګورئ عکس دی، وینئ دغه سواد دی. دلته عکس تاسو مې سواد لیکلی وو چې څه رقم لیکل کېږي. ګورئ دغسې مو چې ولیکو داسې دوزه کې داسې کې بیا به دا رقم ته ولیکئ دی سواد. صحیح ده. خو که چېرې یو ټکی ورکړې سواد ته، چې جوړ شو ورته ضاد ته جوړ شو. صحیح ده. هغه بیا انشاءالله بحث ورباندې کوو. اوس تاسو ورته ګورئ: سواد صابون، سواد صابون. ضاد ضعیف، هغه څوک چې ډېر ضعیف وي که نه، سپین ږیری وي، کمزوری وي ډېر، هغو ته ضعیف وایو که نه، هغه بیا په ضاد لیکل کېږي، ضعیف. صحیح ده، آفرین. بل ورته ګورئ: توی توتي، توی توتي. له هغې نه وروسته زوی ظروف یا هم ظرفونه. ظرفونه پېژنئ چې ته وایي، لوښیو ته وایي، لکه کاسه، غوري، څمڅې، دیګونه، دا ټول چې راټول کړي دې څه وایي؟ دوی ته ظروف وایي. پوه شوئ؟ په آفرین. او هغه په څه شي لیکل کېږي؟ په زوی لیکل کېږي. ډېر ښه. بل چې دی عین عینکې، عین عینکې، چې عین عینکې. آفرین. بل غین غوا. کتاب کې وګورئ، وینئ دلته د غوا عکس دی، وینئ غوا، غین غوا، د غوا عکس دی. صحیح ده. له هغې نه وروسته څه شي دی؟ ف دی. ف ته وګورئ، دلته یو غټ عکس دی، یو حیوان دی، ډېر غټ حیوان دی. څه شي دی هغه؟ آفرین، آفرین، فیل دی. ف فیل، ف فیل. له هغې نه وروسته قاف دی. ګورئ ف همداسې ولیکله، ورته وګورئ داسې ولیکله، یو ټکی مارکو چې شوه ف شوه. صحیح ده. خو که دغه د یوه ټکي په ځای باندې یو بل ټکی ورسره یو ځای کړمه، په تور مارکر به درته ورکړم، تاسو یې ووینئ. ومو کتو چې ته جوړ شول، قاف ته جوړ شو. قاف قرقلي. لیدلی مو ده چې ځینې خلک په سر کوي، یو رقم خولۍ دي. آفرین، هغوی ته قرقلي وي، په قاف نومشته کېږي. سمه ده. دا شکل هم تاسو کتاب کې شته دی. ښه، آفرین. بل چې دی دغه یو رقم څه دی، لاس لري، په وسپنه کې دوه سرونه لري، لکه څه رقم ته کلنګ دی. تاسو ټول پېژنئ چې کله خاوره، ځمکه یا بل څه ورباندې ژوروئ، سیستوئ، په څه شي کوئ؟ په کلنګ باندې کوئ. کلنګ په څه شي لیکل کېږي؟ په کاف لیکل کېږي. ګورئ یو قاف دی، بل کاف دی. صحیح ده. قاف کاف. ګورئ مو لیده؟ آفرین. له هغې نه وروسته ګاف دی. ګورئ قاف کاف ګاف. صحیح ده. ګورئ قاف ته چې ولیکلو همدغسې ولیکئ. ګورئ د زیر ته ولیکم، کاف مو ولیکلو، ولې په کټ په سر باندې مو داسې یو مات غوندې شی ورکړل
صحیح دی دا څه شو دا ګاپ شو یا مثال ځینې خلک یې بیا دلته دغسې پنډاک ورکوي دا هم صحیح دی سمه ده فرق نه کوي که چا داسې لیکلی و که هسې لیکلی و داسې مه ورته وایئ چې غلط دی لیکلی پوه شوئ په آفرین زه به دا پاکمه تاسو اوس ګورئ ورته زیرتو هم د سره صاد صابون ضاد ضعیف ت توتی ز ظروف یا هم ظرفونه عین عیناکې غین غوا فی فیل قاف قرقلی کاف کلنگ گاف ګل پوه شوئ په آفرین ښه زده مو کړو ډېر ښه اوس به زه دلته ځینې حروفو ته ما عکسونه راوړي دي چې تاسو به دلته له خیره سره څنګه کوئ هر حرف ته ګورئ او عکس ته به یې هم ګورئ چې څه شي دی ګورئ موږ تاسو یو عکس راوړی دی چې کله موږ تاسو غواړو چې خپل لاس مخ ومینځو پاک یې ومینځو په څه باندې مینځو آفرین په څه شي مینځو په صابون باندې مینځو صابون په څه شي لیکل کېږي په سواد لیکل کېږي سواد صابون پوه شوئ په آفرین ګورئ لاندې نور هم لیکلي صندوق دی نصاب دی خالص دی خواص دی ګورئ وینئ ډېر ښه له دې نه وروسته یو بل نفر ته راوړم عکسې یوه ډنډه یم په لاس کې ده درشي یې کړې ده تاسې ورته وګورئ څه شي دي آفرین ضابط ډېر ښه که نه ورته وګورئ وینئ آفرین له دې نه وروسته ګورئ یو بل عکس راوړم دلته یو مرغه دی په یوه شاخ کې ناسته ډېر ښایسته مرغه دی او ډېر ښه رنګ ورونګ دی چې دا به څه شي دا به تاسې راته وایئ دا چی دی آفرین توتی توی توتی ډېر ښه له دې نه وروسته یو بل څه دی چې یو عکس ما تاسو ته راوړی دی ډېر لوښي دي کې دیګونه دي کې کاسې دي کې غوري دي ګیلاسونه دي کاچوغې دي ټول شیان دي کې دلته تاسو ورته وګورئ او څه شی ورسره نشته دي آفرین ظروف ډېر ښه او دلته چې نومشته دي ورسره ګورئ عکسو ته وګورئ ظاهرشاه مظاهره حفیظ محفوظ هم وکتو ګورئ په دې ټولو نومونو کې زوی راغلی ده سمه ده ډېر ښه له دې نه وروسته موږ تاسو یو بل عکس لرو هغه ده چې کله موږ تاسو غواړو چې سترګې مو خرابې نه شي دوړې راته خرابې نه کړي یا هم د کمپیوټر تلیفون رڼاګانې خرابې نه کړي نو موږ بیا دا شی استفاده کوو دا څه شي دی آفرین عینک عین عینک وینئ آفرین په څه شي لیکل شوي دي په عین لیکل شوي دي پوه شوئ په آفرین له دې نه وروسته موږ تاسو د اوړي موسم کې لونه کوو که نه لو مو کړی دی آفرین غنم مو لیدلي ډېر ښه نو دلته ما هم عکس راوړی دی غنم عکس دی وینئ د غنم عکس دی ما تاسو ته راوړی دی ګورئ وینئ پاخه دي تقریبا په څه شي لیکل شوي په غاین غاین غنم غاین غنم لاندې چې لیکل شوي دلته څه شي عکس دی آفرین غوا ده غوا په غاین لیکل کېږي دغه ته بل عکس څه شي دی څه نومېږي هغه نغمه نومېږي نغمې ګوره په دلته د نغمې کلمه کې غاین په میانځ کې راغلی دی وروسته تیغ دی په آخر کې غاین راغلی او څراغ کې بیا هم څنګه دی آفرین غاین په آخر کې راوړی دی سمه ده آفرین له دې نه وروسته یو بل حرف موږ لرو تاسو ورته وګورئ وینئ څه شي دی فیلمورغ دی که نه تاسو ورته وایئ تاسو هم فیلمورغ ورته وایئ ډېر ښه دا فیلمورغ دی وینئ فیلمورغ په څه شي لیکل شوی دی په فعل لیکل شوی دی ډېر ښه او لاندې عکسونه دغه ماشوم وګورئ څه نومېږي فرید نومېږي دا بل څه نومېږي دا نجلۍ صفرا نومېږي د هغو نه وروسته څه شي دی شریف دی او په آخر کې ګورئ وینئ اشرف هم راغلی دی ومولیده آفرین ډېر ښه له هغې نه وروسته موږ یو بل عکس راوړی دی چې تاسو ډېره مینه ورسره لرئ هغه ده چې نړۍ ته تغییر ورکوي او هغه څه چې څومره زور چې په دې عکس کې دی د دغو شکل کې دی په بل ډېرو کمو شیانو کې نو لیدل کېږي چې هغه څه شي دی هغه تاسو وایئ قلم دی آفرین قلم ګوره ډېر زورور شی دی ټوله نړۍ تغیروي موږ تاسو باید
قلم ته په ډېره درنه سترګو ګورو او له هغو څخه صحیح استفاده وکړو. سمه ده. قلم په څه شي لیکل کېږي؟ په قاف لیکل کېږي. قاف قلم، قاف قلم. آفرین، ډېر ښه. له هغې نه وروسته موږ تاسو د اوسېدو ځای کوم ځای دی؟ هغه زموږ تاسو کور دی. دلته عکس ته وګورئ څومره ښه کور کې راغلی دی. وینئ په څه شي لیکل شوی؟ په کاف لیکل شوی. کاف کور. ومولیده؟ آفرین. ورته وګورئ څومره ښایسته کور دی که نه؟ ډېر ښه. له هغې نه وروسته بل عکس چې دی یو ډېر ښایسته شکل دی چې زما ډېر خوښېږي او تاسو به هم حتما ډېر خوښېږي. که ورته وګورئ څه شي دی؟ ګل دی. آفرین. ګل په څه شي لیکل شوی دی؟ په ګاف لیکل شوی. ګاف ګل، ګاف ګل. ورته وګورئ وینئ لاندې ګیدړ شکل ګورئ. وینئ ګاف ګیدړه، ګاف هګۍ چې منځ کې ګاف راغلی. بل څه شي دی؟ دیګ دی. او بل څه دی؟ هلته دښته ده ډاګ دی. ګوره ډاګ په آخر کې ګاف راغلی دی، یعنې چې هلته دښته کې هلکان ویني سترای کوي. ښه درنو زده کوونکو، دا خو مو وویلې. اوس یو وارې بیا له دې خوا درته وایم له ګافه شروع کوو. سمه ده. تاسو به راته وایئ څه دی؟ ګل. آفرین. ګاف ګل. له هغې نه وروسته څه دی؟ کاف کور. ډېر ښه. قاف قلم. ډېر ښه. ف فیلمور. څومره ښه. ف فیل. کتاب کې مو فیل راغلی و که نه؟ آفرین. ورپسې بل څه دی؟ آفرین. غین غنم. وینئ د غنم نه وروسته موږ چې دا روایت څه به وایو؟ عین به وایو. عین چې عین عینکې. عین عینک. آفرین. پوه شوئ په ډېر ښه. له هغې نه وروسته څه شي دی؟ آفرین. څه وایو؟ ظروف وایو. وینئ؟ آفرین. بل وخت څه وایو؟ توتي به وایو. توتي په څه شي لیکل شوی دی؟ ورته وګورئ په توې لیکل شوی. توې توتي. وینئ؟ آفرین. ډېر ښه. له هغې نه وروسته څه شي دی؟ آفرین. ضابط دی. ضاد ضابط. ډېر ښه. له هغې نه وروسته څه شي و؟ یا د موږ تاسو اول حرف څه شي چې شروع کړی مو؟ صابون. ډېر ښه. درنو زده کوونکو پوه شوئ په ډېر ښه. دا زموږ تاسو درس و. درنو زده کوونکو موږ تاسو درس نن له څه شروع شو؟ له سواد صابون شروع شو تر ګاف ګله پورې. سمه ده. تاسو به دا ټول حروف شکلونه په خپل کتابچه کې لیکئ او همدغسې هغه شیان چې د هغو په سر کې دغه حروف راځي هغه به هم تاسو یو یو پرته له دې کتاب نه او پرته له دې چې ما تاسو راوړي وو یو یو پیدا کوئ او په خپلو کتابچو کې به یې لیکئ او زده کوئ به یې. سمه ده. آفرین. دا مو کورنۍ دنده وه. تر بیا هم په خدای سپارم. ښه وختونه.